سلامونه او نیکه هیله او احترامات مې ونئ. زه یم ذبیح الله ایوبي او تاسې ګورئ د ایوبي کمپیوټر زده کړې چینل. په ننني درس کې موږ وایو چې د کمپیوټر سکرین پر مخ باندې یو پیغام څنګه ولګو. یعنی که څوک ستاسو کمپیوټر چلانوي، د کمپیوټر چلانول څخه مخکې باید یو داسې پیغام د سکرین پر مخ ورته ولیکئ چې ستاسو کمپیوټر لومړی چلانوي باید څه وکړي. د دې ترکیب د ترسره کولو لپاره لومړی راځو رن کمانډ ته. رن کمانډ که چیرته ستاسو سره په دې ځای کې نه وي، نو لنډه طریقه یې له کیبورډ نه وینډو بټن پلس آر، نو په دغه ځای کې به تاسو ورته ولیکئ ریج ایډیټ انټر به یې کړئ یا وکړئ یس. په دغه کې به لومړی تاسو کوم اپشن ته راسئ، تاسو به راسئ ایچ کی لوکل ماشین ته به راسئ، په دې نقطه باندې به کلیک وکړئ. له دې نه وروسته به سافټویر ته راسئ، سافټویر دې نقطه به کلیک وکړئ. له سافټویر نه به وروسته مایکروسافټ پیدا کړئ. مایکروسافټ پیدا کول نه به لاندې داسې راسئ، دلته به چېرته پیدا کړئ مایکروسافټ باندې به کلیک وکړئ. ورپسې به تاسو راسئ وینډوز ته، وینډوز په ډبلیو باندې شروع کېږي، ډبلیو ته راسئ لاندې پای ته. وینډوز ته چې کله تاسو راغله، له وینډوز کې به تاسې راسئ کرنټ ورژن ته به راسئ، کرنټ ورژن باندې به کلیک وکړئ. له کرنټ ورژن نه به لاندې تاسې راسئ پالیسیانو ته، پالیسي، په پالیسي باندې به کلیک وکړئ. ورپسې به راسئ سیستم ته. کله چې تاسو سیستم ته راغلی، په سیستم باندې به کلیک وکړئ، خاص په سیستم باندې به کلیک وکړئ. دا طرف ښی طرف ته تاسو ته دا کمانډونه وي. لومړی لکه دلته ما یو میسیج ورکړی ده، دا میسیج زه غواړم دوباره څنګه کړمه، لرې کړم موډیفای، دلته راځم دا ړنګوم، اوکې کوم یې، دلته هم راځم موډیفای، دا ړنګوم اوکې کوم. نو تاسو سره په دې ډول خلاصیږي. کله چې په دې ډول خلاص، تاسو به راسئ لومړی کمانډ په دې باندې رایټ کلیک موډیفای به ووایي. نو دلته به تاسو لومړی میسیج په لوی ډول سره ښکاره کېږي سکرین پر مخ، دلته به تاسو ولیکئ ویلیو ډیټا. په دغه کې به تاسو لومړی پر مثال ورته یو میسیج ورکړئ، کار څه ډول میسیج وي. زه غواړم چې یو میسیج ورکوم، پلیز مهرباني وکړه get on permission and then open my computer. دا میسیج به تاسو په لوی ډول سره د سکرین په مخ باندې ورته ښکاره کېږي. کله چې دا میسیج ولیکو، نو دا به څنګه کوي، اوکې به یې کوي. دا چې کله اوکې کړو، دوهم میسیج به لاندې ورکړئ، په دوهم کې به تاسو هم میسیج ورکړئ. کله چې تاسو اوس غواړئ دلته یو میسیج ورکړئ، نو د دوهم میسیج لپاره به دغه میسیج بیا هم ورکوو موږ، یا بل میسیج وي، دا به څنګه کوي، اوکې به یې کوي. کله چې دا اوکې کړو، بس خلاص دا ستاسو میسیج. کمپیوټر به څنګه کوي، دا پالیسیان نه به وځي، کلوز به کوي، ریفریش کوي. کله چې کمپیوټر لاګ اپ کوي یا ریسټارټ کوي، نو تاسو به د سکرین په مخ لومړی له کمپیوټر چلانول نه هغه کوډ جاته چې ځي. کله چې تاسو کمپیوټر ته کوډ وکړئ، له هغه نه به مخکې دا میسیج مکمل فل سکرین باندې ورته شو کېږي. کله چې ورته شو سو، هغه یې ویني. بیا کله چې یو سپیس بټن یا ماوس کوم بټن چې ووهل سي، بیا به د پاسورډ ځای ته ځي. نو دا د سکرین په مخ د شو کولو یو پیغام، د سکرین په مخ باندې یو پیغام تاسو چاته ورکول غواړئ، دا طریقه وه. د نورو تخنیکونو لپاره باید زموږ راتلونکي ویډیوګانې تعقیب کړئ. او که چېرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل هم سره سبسکرایب کړئ.